السلام علیکم ګرانو کتونکو، یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو په دې هیله چې روغ جوړ او ژوند ته به تازه یې. په نننۍ خپرونه کې نن یو ځل بیا موږ سره ډېر ګران مشر د ډېر خوږ غږ مالک ګلبادشاه ګړیوال صاحب موجود دی. د ګلبادشاه ګړیوال صاحب نه به ډېر خوندور کلامونه مو اورو، تاسو به ترې هم خوندونه واخلئ. ګلبادشاه صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو او ستاسو نه دا تمه کوو چې تاسو زموږ کتونکو سره خپل خوندور کلامونه شریک کړئ. کاروان صاحب یو جهان مننه. ما خو یو نوی کلام لیکلی دی، کتونکو سره به دا شریک کړم. نو کلام مې داسې لیکلی چې شوه د امید ونه مې شنډه، شوه د امید ونه مې شنډه، و د ارمان په ډېری پاتې شومه، د ژوند قصه مې شوه راغونډه، او د ارمان په ډېری پاتې شومه. ډېر زبردست. یوه ورځ د بلې نه بهتره، نوي بدتره راځي. یوه ورځ د بلې نه بهتره، نوي بدتره راځي. کله به کم شي د غم پنډه، کله به کم شي د غم پنډه، او د ارمان په ډېری پاتې شومه، د ژوند قصه مې شوه راغونډه، او د ارمان په ډېری پاتې شومه. ډېر زبردست. عین ته ناسته خپل اقصه، ته مې په غور کتل. عین ته ناسته خپل اقصه، ته مې په غور کتل. اوښکه په مخ مې شوه کرکنډه، اوښکه په مخ مې شوه کرکنډه، او د ارمان په ډېری پاتې شومه، د ژوند قصه مې شوه راغونډه، او د ارمان په ډېری پاتې شومه. د تنهایي ژوند بې جانانه، او په مثال وي داسې، د تنهایي ژوند بې جانانه، او په مثال وي داسې، لکه په کور کې ناسته کونډه، لکه په کور کې ناسته کونډه، او د ارمان په ډېری پاتې شومه، د ژوند قصه مې شوه راغونډه، او د ارمان په ډېری پاتې شومه. بهترین. کله په تلو کله په ناسته، کله په ملاسته سفر، کله په تلو کله په ناسته، کله په ملاسته سفر، د منزل لاره شوه رالنډه، ګرانه د منزل لاره شوه رالنډه، او د ارمان په ډېری پاتې شومه، د ژوند قصه مې شوه راغونډه، او د ارمان په ډېری پاتې شومه. که غاړه نږدې ګړیواله، اخر به غاړه کېدې. که غاړه نږدې ګړیواله، اخر به غاړه کېدې. د مرګه څوک خلاص دي په منډه، ډېر زبردست. د مرګه څوک خلاص دي په منډه. که غاړه نږدې ګړیواله، اخر به غاړه کېدې. د مرګه څوک خلاص دي په منډه، او د ارمان په ډېری پاتې شومه، د ژوند قصه مې شوه راغونډه، یا د ارمان په ډېری پاتې شومه. شوه د امید ونه مې شنډه. ستاسو هغه یو رومانوي کلام که هغه راسره شریک کړئ کتونکو سره. نو شریک پکو کتونکو دا یو روماني کلام دی، د ملګرو په فرمایش باندې دا به سره شریک کو. ما ویل او دی ویل، زه یو مین یما، زه یو مینا. او ما ویل او دی ویل، زه یو مین یما، زه یو مینا. زبردست. نو ما ویل زه مسافر یما، دی ویل زه یو زړه سواندې. ما ویل زه مسافر یما، دی ویل زه یو زړه سواندې. نو ما ویل تږی دیدن ته، او دی ویل مرم بې دیدنه. و ما ویل تږی دیدن ته،
او دی ویل مرم بې دیدنه. ډېر زبردست. نو ما ویل لیونه کېږمه او دی ویل روغه زه نه یم. نو ما ویل لیونه کېږمه او دی ویل روغه زه نه یم. ما ویل وخت نه تېرېږي او دی ویل زړه دی دننه. زبردست. ما ویل وخت نه تېرېږي او دی ویل زړه دی دننه. ډېر ښه. نو ما ویل رنګ مې زعفران شو او دی ویل زما په شان شو. نو ما ویل رنګ مې زعفران شو او دی ویل زما په شان شو. نو ما ویل ځکه وران شو او دی ویل خال مې په زنه. او ما ویل ځکه وران شو او دی ویل خال مې په زنه. نو دی ویل ای ګړیواله ما ویل یم بدحاله. نو دی ویل ای ګړیواله ما ویل یم بدحاله. نو دی ویل ټوله درزار یم او ما ویل ډېره مننه. او دی ویل ټوله درزار یم او ما ویل ډېره مننه. نو ما ویل زه یو مین یم او دی ویل زه یو مینه. ډېر الله ډېر زبردست ډېر خوندور دا و ملګرو ګران مشر ګلبدشاه ګړیوال صاحب چې تاسو یې خوندور کلامونه واورېدل. د دغه شان خوندورو پروګرامونو او خپرونو لپاره زموږ سره اوسئ. ډېره مننه. د الله په امان.